خبردار د شب برات په شپه باندې و داسې کسان دي چې الله رب العزت داغو مغفرت نه کوي. 7 کسان داسې دي چې الله رب العزت د شب برات په شپه باندې داغه مغفرت نه کوي. هغه 7 کسان د تاسو ته خیمه خو د هغې نه مخکې د شب برات شپه دا کله او په دې کې څه کول موږ له پکار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر باندې موجود نو. زه ویریدم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تللی. زه بار ته ووتم لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع قبرستان کې موجود او چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایل چې عائشہ نن د شعبان د میاشتې 15مه شپه ده، یعنی شب برات شپه ده. په دې شپه باندې الله رب العزت ته دومره خلکو مغفرت کوي چې څومره د بنو کلب چې کوم بیزی دي د هغو چې کوم یخته دي د هغې د یختونم زیات د کسانو مغفرت الله رب العزت په دې شپه کې کوي. یعنی د بنو کلب چې کوم قبیله وه د دوی به ډېرې زیاتې بیزی وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه کثرت چې کوم دی مرادو چې ډېر په کثرت سره چې کوم دی الله رب العزت د انسانانو مغفرت کوي. او په بل حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت په خپل اعلان کې به شپه کې چې څوک شته زمانه مغفرت غوښتو والا چې زه دغه مغفرت وکړم، څوک شته رزق غوښتو والا چې هغه رزق کې چې کوم دی اضافه وکړم، څوک شته چې د مصیبت نه چې کوم دی خلاصي غواړي چې زه هغه نجات ورکړم د مصیبت نه. او دغه شان دی بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه کې راروان چې کوم خلک دی یعنی کوم بچی چې پیدا کېږي د هغو لیست کې لګېږي چې وایي فلان فلان بچی کوم دی د دنیا ته راځي. او دغه شانتي چې کوم خلک د دنیا نه ځي د هغو لیست هم تیار شي چې وایي په دې کال کې بچی کوم دی فلان فلان دا به د دنیا نه ځي. او په دې شپه کې چې کوم دی د الله رب العزت په بارګاه کې زمونږ اعمال پیش کېږي. نو کوشش دا پکار دی چې په دې شپه کې موږ زیات نه زیات عبادت وکړو. لیکن دا و کسان چې کوم زه تاسو ته ښیم د دې په دې شپه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کثرت سره د الله رب العزت د انسانانو مغفرت کوي. لیکن و کسان داسې دي چې په دې شپه کې هم د هغو مغفرت نه کېږي. نمبر 1 هغه کس چې کوم د الله رب العزت سره شریک ټهراوي، یعنی هغه شریک کوي، یعنی الله رب العزت نه علاوه چې کوم دی رسول ته مشکل کشا حاجت رواوي، دغه شان دي اولیاء ته چې کوم دی مشکل کشا حاجت رواوي یا څه قسم د شرکی عقیده لري، نو یاد وساتئ د داسې انسان مغفرت په دې شپه کې نه کېږي. نمبر 2 د مور پلار نافرمانه چې کوم کس د مور پلار نافرمانی کې الله رب العزت په دې شپه کې د شب برات په دې شپه کې د داسې انسان مغفرت نه کوي. نو څومره زمونږ ورونه بایګان داسې دي چې هغه د مور پلار چې کوم دی نافرمانی کې مبتلا دي او بیا هم دا تصور کې چې الله رب العزت په موږ وبخي. یاد وساتئ کې د مور پلار تاسو نافرمانه فل فور تو استغفار وکړي او د هغو نه معافي وغواړئ. سمجھ کې مو خبر راځي کنه په دې شپه کې چې کوم دی داسې انسان مغفرت نه کیږي. دغه شانتي هغه کس دریم هغه کس دی چې خپل په سینه کې خپل په زړه کې د بل مسلمان ضرور لپاره چې کوم دی کینه ساتي، حسد ساتي. دا ډېره عام بیماری ده خاص کر کې زموږ پښتنو کې چې یو بل مسلمان لږ طریقې کې یا آسی چې کوم دی په زړه کې چې کوم دی دغه لپاره کینه ساتي. نو یاد وساتئ دا کینه چې کوم دا د په زړه کې دننه دا بیماری ده، لیکن دا موږ تاسو ته په نظر نه راځي او موږ تاسو محسوس کوم نو چې دا چې کوم دی یو ګناه دی. لیکن الله رب العزت دا دومره ناخوښه عمل دی چې الله رب العزت فرمایي چې کوم انسان په زړه کې خپل د بل مسلمان ورور لپاره کینه ساتي نو په دې شپه کې ګورئ د هغې انسان مغفرت نه کېږي. دغه شانتي هغه کس چې کوم شراب و نشه کوي، شراب کې یا نور داسې نشه کوي چې د هغې په ذریعې باندې د چې کوم دی په عقل باندې پرده راځي، نو داسې شرابي د داسې نشهي الله رب العزت په دې شپه کې مغفرت نه کوي. چې کوم عادي شرابي وي، عادي یعنی د شرابو عادت جوړ کړل شراب نه پرېږدي، نو د داسې انسان چې کوم دی الله رب العزت په دې شپه کې مغفرت نه کوي. او دغه شانتي قاتل یعنی انسان راولګي بل مسلمان چې کوم دی قتل کوي، نو داسې انسان مغفرت چې کوم دی په دې شپه کې ګورئ نه کېږي. دا ډېر غټ جرم دی. یو انسان ختمول، یو انسان وژلو دا یقیني طور پر یو داسې جرم دی چې دا ناقابل معافي جرم دی.
نو په دې شپه کې داسې انسان مغفرت نه کیږي. دغه شانتي چې کوم کسان چې کوم دی د پاجامه یا پرتوګ وغیرہ دا چې کوم کتره تخنیو ته ویل کېږي د دې د لاندې چې کوم دی لټکاوي یعنی پزان بسې را پنسي راکاږي دا پنسي چې کوم دی دا بالکل کته چې کوم تخنی دی دا غي چې کوم ډوګه دی د خپې دا غي د لاندې چې کوم دی ساتي نو دا د تکبر علامت ده. دا زمونږ اساسو په معاشره کې عام دي. هر یو سړی چې کوم دی خپل چې کوم خپې دي دا شلوار یا چې کوم پینټ وغیرہ کوم کسان استعمالي نو هغه بالکل کتر ډوګي دلاندې چې کوم دی دا پاجامه یا دغه شانتي دا پنسي چې کوم دی راکاږي نو داسې انسان چې کوم دی دا الله رب العزت ګورې نه بخي. دا کبیره ګناه ده. ډیر خلک په دې عمل کې مبتلا دي او احساس وتم نه کیږي چې دا څه ګناه وو. نو پکاردار چې خپل چې کوم پنسي دي دا د دې ټخنو لباس چې کوم دي تاسو ساتي زګه چې دا د کپړوم د کپړوم پاکي ده او دغه شان دي زړم پاکي ده د الله رب عزت رضا ده پکې. او کچې موږ دغه شان دي بس مکه راکاګو دا د کپړوم نه پاکي ده بیا په دې کپړو باندې موږ موسکو دویمه خبره دار چې دا تکبر علامت ده. نو الله رب عزت چې کوم دي هغه تکبر نه خوخي نو په دې شپه باندې داسې انسانو مغفرت نه کیږي. دغه شانتي چغل خور یعنی چې کوم کس چغلی کې دیو نه خبر را لې بلته رسي بند را لې بلته رسي نو دې ته چغل خوري ویل کی. نو الله رب العزت داسې انسان چې کوم دی مغفرت په دې شپه کې نه کوي. دا چغلی چې کوم دا حساب کتاب دا بیماری ده زمونږ په معاشره کې عام ده. نو چې کوم کس د چغلی په بیماری کې مبتلا نو په دې شپه کې الله رب العزت داسې انسان مغفرت نه کوي. دا و کسان ما تاسو ته بیان کړو چې د شب برات په شپه باندې د داسې انسانانو مغفرت نه کیږي. بهرحال پکاردار چې په دې شپه کې منګه ذکر اسکارو کو ډیر خلک چې کوم دي په جماعتونو کې اجتماعات کې نو داسې اجتماعات ثابت نه دي بلکې نفلی عبادت چې کوم دي هغه یوازې په تنهایی کې چې کوم دي دغه ثواب نفلی چې کوم عبادت دي د اجتماع د حدیث نه ثابت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابانو ثابت نه ده بلکې پکاردار چې د شپې چې کوم دي کم از کم تاسو د فرض مون چې کوم دي هغه قضا نه کوي او اسیم د فرض منځونو چې کوم دي هغه اهتمام کوي. شرم تاسو نه فرض مون ته خزانه شي د هغې نه علاوه تاسو چې کوم ذکر اسکار کول شي ځنه په کور کې دنه په پټه باندې نفلی عبادت چې کوم دي دا په پټه باندې ځنه په تنهایی کې کوي نو او دروازې کې دنه کیږي نو روزونی سي نو ځکه چې کله زمونږ اعمال پیش کیږي نو په دې حالت کې چې زمونږ د روزې په حالت کې یا د ذکر اسکار په حالت کې په دې شپه کې یا اسیم چې کوم دي ځان د ګناهونو نه ساتي ځکه چې دا اعمال په دې شپه باندې د الله رب عزت مبارکه کې پیش کیږي. امید کوم چې د شب برات په حواله سره دا مکمل بیان بس تاسو سمجھ کې راغلی. الله رب عزت موږ تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.